د دې بل خلاف یو مونږه د ګیس په بل کې تاسو باندې دا ټیکس ډېر مخکې شروع شوی دی چې د چا 900 روپۍ بل دی نو په هغه پسې 3000 روپۍ ټیکس لګېدلی دی ځکه د عوامو غریبانو هغه تب چې کم دی که نه دي هغه ناست دی لاړ شي په دغه پی ای پسې لاړ شي په دغه مینۍ پسې لاړ شي په دغه سنټر پسې لاړ شي حلال فوډ راوتی دی هغه وایي چې مونږ اتارټي مونږ له به لیسن جوړوي زمونږ د ټریډ یو غټه مسله دا هم ده یاره 2023 پورې په ټیکس نه وي نو بیا تاسو ټیکس څنګه لاګو کوئ ما ته فیکټرۍ لګولي ته د اربونو روپو مالک شوې په دې باندې د خپل بیلونه چې کوم دي هغه ځای باندې شلولي وو وخته پورې مشرانو په دې باندې فیصله وکړه چې مونږه لاول د حکومتي چې کوم برسر اقتدار خلک دی د هغې سره کینو د وابډې سره هم کینو که چرې د هغې نه مونږ چې کوم دی ناامیده شو مایوسه شو نو بیا به مونږ د احتجاج کال ورکو اے پی سی میں متفقہ طور پر فیصلے کیے گئے ملاکنڈ فری ٹیکس زون ہے 2023 تک کوئی ٹیکس قبول نہیں کریں گے بجلی اور گیس کے بلوں میں نافذ کردہ ٹیکس فی الفور ختم کیا جائے بجلی کے صارفین ٹیکس واپسی لینے تک بجلی کے بل جمع نہیں کریں گے بجلی گیس اور دیگر اشیاء پر لگائی گئی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا گیا خبرې مین مقصد دا دی الحمدلله موږ له خدای پاک داسې سیاسي ډلې داسې مشران راکړي چې کله په دې سیمه باندې په دې موږ په ملکنډ باندې کله سخت وخت راغلی او داسې فیصلې چې کوم موږ سره آئین موږ له یو تحفظ راکړی دی آئین موږ له یو رایټ راکړی دی او هغه چې کله وایلیټ کېږي یا کله چې هغه دغه کېږي نو زموږ له مشران داسې راغونډېږي او هغه به موږ سره غیر قانوني خبرې نه کوو موږ قانوني خبره کوو که دا که ته فرض کړه بل ځای کې وي دا به غیر قانوني دغه خو په ملکنډ ډیویژن حیثیت داسې دی چې هغې کې موږ آئین تحفظ راکړی دی موږ هغه خپل حق غواړو موږ خپل رایټ غواړو ځینې حکومتونه یا تحصیل حکومتونه خپل ریسورسز باندې چلیږي خو چونکې موږ سره خپل ریسورسز دغه نشته خو موږ چونکې زموږ عوام دونه ځپلي شوي دي چې هغې باندې موږ هغه ټیکسونه موږ مخکې نه لاګو کړي نو اوس پیسه لاګو کړي ټیکسیشن چې کوم دی بجلي چې کومه ده هغه وفاق حکومت سره تابع ده نو په هغې باندې ایم این اے صاحب سره خبره کول غواړي سینیټر صاحب سره خبره کول غواړي چې هغوی یو خپل افرټ یو کردار دی د خاورې بچی په حیثیت باندې خپل یو کردار ادا نه کړي که فرض کړ یو ټایم فریم یو ټایم لیمټ وله کېدی چې بهی په دې ټایم کې موږ له دغه خبره دغه په کار ده جلوس جلسه احتجاج هر وخت کېږي خو نه هغوی له ټایم ورکوي موقع ورکوي وله چې بهی په دې خبره باندې هغوی خپل کردار ادا کړي که هغوی ادا نه کړه بیا به موږ وابډې والا څه خبره وکړو او څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دا دې کې های کورټ یو اورډر شته های کورټ کې اورډر شته چې هغه اورډر هم راوالو او دغلته کینو چې بهی کنټمپټ اف کورټ هم په دې باندې بیا کېدی شي ټیک شو جي نو هغه به موږ سره جلوس یا جلسه یا روډ بلاک اخرینی دغه دی ابه کوو ما ته خو شارټ غونته د مانځه نه بعد پته ولګېده چې یاره دغه شان د آل پارټي پریس کانفرنس دی او د بجلو په باب کې یا داسې د نورو دغه په باب کې دغه شوي دي نو ما فوري طور د خپل ایم این اے صاحب سره رابطه وکړه چې یاره د بجلۍ دا مسله خو مخکې هم داسې راوچته شوې وه یو میاشت دوه زما خیال دی بیا کټ شوه خو اوس هغه څیز بیا شروع شوی دی نو هغه ووایي چې تاسو له ورشئ او که داسې څه مطلب دا دی څه داسې خبرې وي چې هغه زما سره ریلیټډ وي نو زما د طرف نه بالکل کولاو دغو ته ووایه چې یاره صحیح نو تاسو خپل ډیلیګیشن او که تا لیدر کې په ریټن کې هغه راواله او مطلب دا دی فوري طور یې ما ته په وټساپ باندې راولېږه چې د چا سره خبره کولي نو انشاءالله د دې خاورې دپاره مونږ دلته ناست یو او چې د هر ځای کې خبرې نو مونږ به یې کوو او د هغې پورې به مونږ د دې اسلام آباد نه دروځو چې د دې خاورې د عوامو د حق هم نه حاصل کړی زول اصل لګي قسم دی لاړ شي په دغه ایم پی ای پسې لاړ شي په دغه مینۍ پسې لاړ شي په دغه سنټر پسې لاړ شي دا ستاسو ذموار خلک دي بل چا پسې مه ګرځئ چې یاره دلته ډېر نمایندګان دي منتخب کړي د الیکشن یې لړاو کړي دي او بل انتخابات را روان دي دې بایکاټ وکړئ ورته موږ نه کوو سره نه هله به ستاسو پته لګي لکه مدې دا ټیکس که تاسو د انتخابات بیا ورته کوئ دا به خپل احتجاج نوټ کوي چې یاره موږ یې نه کوو د سر نه دلته کې موږ د سره انتخابات نه کوو نه منو
عمران خان په سټیج باندې دا ټول بیلونه شلولي دي اوس یې ملګري ناست دي دا د هغې به هم چغې والې او ویره دا کافر ګورنمنټ دی دا کرپټ ګورنمنټ دی دا دغه دی د خپل بیل شلولی دی اوس لاړ شي په هایکورټ کې کیس داخل کړي ټول پسې لاړ شي دا خپل ملګري دی پسې لاړ شي دا فضل محمد دی ناست دی دا دی دې لاړ شي او په هایکورټ کې کیس داخل کړي چې دا موږ په هغه وخت کې په سټیج ولاړ وي او تا بیلونه شلول ته په موږ باندې ولې لاګو کړې دا ټیکس که ته د دې ذمهوار یې د دې سټیټ اوس ته ذمهوار یې موږ نه یو ذمهوار ګورې تاسو ټول خلک نه یې ذمهوار یې دا تاریخ انصاف والا خلک دي دوی به پسې ځي ټیک ته راوځئ روډونه ورته بندوي که هر څه ورته کوئ خو ذمهوار به تاریخ انصاف والا په خپله دي ټیک ته هېڅ څوک هم نه دي ذمهوار زه ډېر افسوس سره خبره کوم چې زمونږ بل اوس چې ما پریس کانفرنس کوم دې باره کې وکړو خاص کر دړه مې وتاو کړی دې ته مې ونه کاته چې حکومت د چا دی حکومت د هر چا یې خو چې زما د قوم زما د خلکو د هغې دړه ترجماني نه کوي د هغې چې کوم دی نو پړه چې کوم دی د پټی نشي لګولی مرهم پرې نشي کولی نو الټه راکنل چې کوم دی دا آی تھنک د قوم سره دا یو مذاق دی چې زمونږ د سایډ نه چې د عوامو په حکومت باندې کم فرض دي هغه د اوسه پورې چې ته چا فرض نه ګڼله هغه څوک یې صورت هم نه ګڼي خو چې کم د عوامو په موږ باندې چې کم د حکومت صورت هم نه دي هغه نن په موږ باندې په بیلونو کې په هغه په موږ باندې پرس کړي دي او دا یو خبره کړې ده چې لکه دا خو په بجلي هغه د ټوله ټولېږي او د هغه ځای نه بیا خورېږي نه تا کې دا پہچان نشته صرف په دې باره کې یو خبره کول غواړم چې دا ټیکس یوازې زموږ په ضلع ملاکنډ باندې نه دی دا په دې ټول ډویژن باندې دی دا خبره په دې ټول ډویژن کې هایلایټ کول غواړي او دا ټول ډویژن د ځان سره را بیدارول غواړي چې په دې مسله باندې مونږ ټول متفق شو او په دې ټول ډویژن کې بھرپور احتجاج وکړو 7 میل کې به په دې علاقه کې بجلی پری هغه کاغذونه اوس هم یو کس سره پراته دي هغه بل ورځ ما سره په دې باندې خبره کړې ده چېرې ما دا دې نه ماله یو کاپي راکړه هغه وایي چې نه کاپي تاله نه در کوم خو که کله هم داسې څه مسله راغله نو زه به دا شی راوباسم یو خو دا ستاسو په علم کې راولم دا خبره دویمه خبره دا ده چې دا ټیکس یوازې په بجلی کې نه دی ټیکس په موږ باندې په مختلف سیزونو په هر یو سیز کې ټیکس لګېدلی د صابون په چکۍ باندې ټیکس دی په ګیس باندې ټیکس دی داسې په دکان باندې ټیکس دی نن ماله د بازار ته چې کوم دی نو 4 محکمې راځي هغې یو بل نه مني محکمې یو بل نه مني فوډ والا وایي مونږ دغه یو اتارټي یو حلال فوډ راوتی دی هغه وایي چې مونږ اتارټي مونږ له به لیسنس جوړوی زمونږ د ټریډ یو غټه مسله دا هم ده زه د کم شي لیسنس جوړ کم دلته چې کومې فیکټرۍ لګېدلې دي هغه زما د خاورې د فایده اوچتوي خو ماله چې کوم ټیکس فری سیخ ماله ټیکس فری نه راکوي دلته غوړي ماله ټیکس فری نه راکوي راله ته زما د خاورې باندې تا ټیکس فری خاوره باندې تا دلته ما ته فیکټرۍ لګولي ته د اربونو روپو مالک شوې په دې باندې او ته زما یو غریب سړي له ته ټیم چې ما ته په کراچۍ کې یا په لاهور کې په کم ریټ کې ملاویږي د هغې نه ګرانې ماله دلته راکوي راله ستا نه ما ته څه فایده شوله کوم شی چې د ملکنډ دپاره تاسو له درکړی دی دا به زموږ د خلکو له دلته د ټریډ یونین والا سره به ولاړ یې او دا شی به تاسو ارزان ورکوئ تاسو له ځکه تاسو ته زما د خاورې نه زما د ملکنډ نه تاسو ته راځي ته له پنجاب نه راغلی څوک د سند نه راغلی څوک د یو ځای نه راغلی ته سیخ ماله نن په 170 72 راکې نو دا سیخ خو ماته په اسلام آباد کې په 170 میلاویږي ستا نه ماته څه فایده ته خو فایده غونډه جیب تا چې د دې حساب کتاب هم تاسو سره کوو جی نو د ټیکسونو په شکل کې ډیر زیات امپلیمنټیشن دی دلته او د دې نه څونه هم چې زموږ کی ځایونه دي کوم موټروی دي که دغه دي هغې ته حواله کړي اوس سټیټ بینک چې کم دی هغې هم ورته حواله کړی دی د هغې چې کم منیټرنګ دی هغه هم IMF والا کوي باقي پاتې شوه زموږ په تحصیل یا په ضلع کې نو زموږ ضلع خو آلریډي 2023 پورې ټیکس فری زون دی چې کله ګورنمنټ یو شی نوټیفای کړی دی چېرې 2023 پورې په ټیکس نه وي نو بیا تاسو ټیکس څنګه لاګو کوئ دا خو تاسو خپل نوټیفیکیشن په خپله باندې کنټرډکټ کوئ باقي خبره دا د واپډې د ټیکس خبره ده نو زموږ سره خو مرکز د صوبې سره په دې هکله ډېر زیاتې په دې هم کوي د فیول ایډجسټمنټ زموږ ملکنډ کې بجلي په فیول باندې نه جوړېږي دا هایډل بجلي ده زموږ نه په 50 پیسې یا په 1 روپۍ یونټ اخلي او بیا واپس په موږ په 18 روپۍ یا په 20 روپۍ باندې خرڅوي نو یو خبره خو زه دا کومه چې زموږ په ملکنډ کې څومره بجلي جوړېږي نو دا بجلی ټوله هم په اوبو سره جوړیږي نو لاول خو موږ د دغې خبرې سره پټ کېږو نه چې کوم د تیلو پیسې دوی زموږ نه اخلي نو موږ د تیلو بجلی نه استعمالو بلکې موږ د اوبو بجلی استعمالو زما د پارټۍ د بل ملګري خبره وکړه چې دا ټیکس
د سویګیس په بیلونو کې هم راځي. نو دا حقیقت خبره ده او دا ډیرو کمو خلکو ته پته ده. کم خلک چې په دغه سیس پوه دي نو هغوی هغه دفتر ته لاړ شي، اول ته په دفتر کې د هغې سره باقاعده هغه لیکلی یو فارم دی هغه جمع کړي، نو بیا را روان وخت لپاره هغه ټیکس په هغوی پسې نه راځي. خو لهذا زیات خلک خو په دې خبره نه دی پوه، نو په زیاتو خلکو پسې دا ټیکس په هغه بیلونو کې هم راځي. د دې نه علاوه مشر یو خبره وکړله چې یاره پارټۍ به نه ټسو، نو حقیقت خبره ده، خو دا خبره ده چې په کم ټیم کې د بجلی یونټ په 8 روپۍ باندې و، نو په هغه ټیم کې زمونږ دغه خلکو ته د بجلی ګرانه ښکاره کېدله او باقاعده هغه بیلونه سوځولی شوي دي. نو د دې نه زه د مشرانو ته خواست کوم چې زمونږ د پروګرام له داسې یو احتجاجي شکل ورکړي چې په هغې کې دا خلک راوځي او د خلکو په زور سره په د حکومت دومره پرشر راشي چې دا ټیکسونه واپس واخلي. او د دې شیشې په مخ باندې هغه وخت دی پاکستان تحریک انصاف والا رایت کې چې کوم وخت کې دی په کنټینر باندې ولاړو او همداسې یو ماحول جوړ شوی و، هلته کې نه د خپل بیلونه چې کوم دي هغه ځای باندې شلولي وو. نو دې له دا شرم پکار دی چې نن هغه ماحول دلته کې دی خپله باندې جوړ کړی دی. دا ټیکسونه چې کوم دي په موږ باندې لکه که آیا دی دفتر جوړ کړي او که جوړ نه کړي، د ټیکس خو شته دی که نه. په دې کې مونږ په دې غلط فهمۍ باندې یو چې دلته ټیکس نشته دی، مختلف شکلونو باندې دی لګیا دی، مونږ نه ټیکس وصولوي. حکومت ته یو عجزانه درخواست کوم، موجوده چې کوم زمونږ نمایندګان هم ناست دي او موجوده چې کوم زمونږ په حکومت کې کسان ناست دي، دا چا چې د نااهله خلکو چې کوم حکومت جوړ دی، نو زه دې ته یو دا خبره کوم عجزانه شان اپیل ورته کوم چې آیا تاسو ګورئ یو خبره کوم، مونږ په دې خبرو باندې مه مجبوره کوئ چې په هغه خبرو باندې بیا سبا تاسو خفه کیږئ. مونږ ته پارټي نه ده، هرګز نه ده معززه چیرې مونږ د پارټۍ په غلطو کارونو کې مرګتیا وکړو. یو سړی به دلته باچا صاحب دیم ناستي، دا ټول ناستي، مونږ الحمدلله سیاست بم کوو، هر څه به کوو، خو د کلي علاقې او د قوم په سر به سیاست نه کوو. څنګه چې زمونږ د ورورو وي چې یاره دلته د قامي اسمبلی غړي دي، د صوبایي اسمبلی غړي دي، نو پرون نه بله ورځ چې کوم دی زمونږ ایم این اے صاحب په اسمبلی کې په دې بحث کړی دی، او خو دا بحث ضروري نه دی چې یو پیره بحث وشو دا خبره ختمه شوه. مونږ به هله د هغوی ومنو او هله به د هغوی مرسته کوو چې یاره هغوی زمونږ د عوامو دا مسله حل کړي. کم چې دا ټیکس په مونږ لګېدلی، کم چې دا کم زیاتې په دې علاقه کېږي، ځکه چې اوبه زمونږ دي، پاور هاوس زمونږ دي، هر څه زمونږ دي، او مطلب په مونږ باندې ته د تیلو ټیکس راچې، نو دا مونږ ته هرګز قابل قبول نه ده. چې اخر د ملکنډ سره دا زیاتې ولې کېږي چې یاره دا پری ټیکس زون خو یو خبره ده چې موږ ګوره کله بوج را باندې ډېر شي نو بیا موږ راوچت شو او دا لږ لږ بوج چې نه موږ محسوسو نه. تاسو سره چا سره به زور د ګیس بل نی، د ګیس په بل کې تاسو باندې دا ټیکس ډېر مخکې شروع شوی دی، خو چونکې تاسو د سلینډر سره عادت وی او هغه به په 2000 او په 2500 راته، بیا له پسې د ګیس دا بل داسې 200 او 2500 راته، نو تاسو پکې سر غوږ نه دی اړقولی. که په دې باندې موږ راپا نه سو او په دې باندې زمونږ سیاسي خلکو په دې باندې څه رد عمل د دې ونه کړي او دا دغسې ډک په ډکه پاتې شي، نو چې دا بیلونه هم جمع کړه نو په بل بیل کې به یې خامخا جمع کوئ. نو زه تاسو ته ټولو عوامو ته دا خواست کوم چې د دې تېرې میاشتې کم بیل چې اوس راغلی دا بالکل مه جمع کوئ، د دې بیل خلاف یو مونږ او دا به نه